سلام دوستانو. یو دوست لیکلی سلام استاد، په دې علت چې ښه به واوسې. زه یوه ستونزه لرم، له خلکو ډارېږم. کله چې پردي خلک وینم نو ویره مې ډېره سي. د اشنا خلکو په لیدو هم ورخطا کېږم، نه پوهېږم څه وکړم. لاسونه مې خوله سي، ټول ځان مې رپېږي. استاد کیدای سي باور ونه کوي، په ما مرګ تېروي. آن کله چې په ټلیفون کې هم خبرې کوم همدا حالت تجربه کوم. غواړم په دې پوه سم چې څنګه غلبه پرې وکړم. ډېر مې ځوروي، کله کله خو له خلکو او ټلیفونه تښتم. ورور، دغه وضعیت او دغه حالت تاسو تشریح کړئ. موږ پرې د اضطراب او پنیک اټک یا وحشتزدګۍ شک لرو. که تاسو وکولی سئ چې له یوه ارواپوه سره نږدې کښېنئ چې تشخیص سي چې اضطراب ده که پنیک اټک. کله کله خو داسې کېږي چې هم اضطراب وي او هم وحشتزدګي یا پنیک اټک. تر ډېره بریده پورې نښې همدغسې وي. اما نور څه کیدای سي امکان ولري. اول خو دا اجازه راکړئ چې ووایم چې دغه وضعیت چې خلک وینم، له خلکو ډارېږم، یا مثلا که پردي مو وینم ډارېږم، که اشنا مو وینم ډارېږم. دا په دې معنا ده چې کیدای سي د سوشل انزایټۍ یا د ټولنیزې ویرې یا ډار نښي. یعنې تاسو په یو ډول په یو شکل ټولنیزه ویره لرئ، ټولنیز ډار لرئ. دغه ډار او دغه ویره د دې لامل ګرځي چې دغسې یو حالت پیدا کړي. یعنې دغه حالت تاسو ته ماته تشریح کړئ. دا د اضطراب، د وحشتزدګۍ او د ټولنیز اضطراب یا سوشل فوبیا یا سوشل انزایټي نښه ده. یعنې اجازه راکړه ورور چې دا وکړم چې دا یوه ناروغي ده، دا یو اختلال ده. که احیانا دغه اختلال همغه ډول چې ما حدس وواهه، ګمان مې وکړ شتون ولري، نو بیا درملنې ته په اختصاصي ډول، په مسلکي ډول اړتیا ده چې تاسو په یو بله شی او په یو بل ډول اقدام وکړئ او دا مسله حل کړئ. د دې تر خوا تاسو یو ډول د قضاوت احساس کوئ. کیدای سي پر نفس مو اعتماد ټیټ وي. یعنې تاسو د خپلې څېرې په اړوند، تاسو د خپل شخصیت په اړوند، تاسو د خپلو زده کړو په اړوند، تاسو د خپل لباس په اړوند، تاسو د خپلې څېرې په اړوند، د خپل قد په اړوند، یا د خپلو هغه څه چې په تاسو پورې اړوند دي یا په تاسو پورې اړه لري، د هغه په اړوند ښه حس نه لرئ او احساس کوئ چې ګڼې خلک به د ما په اړه څه نظر لري. چې بیا موږ شک کوو په دې برخه کې چې احیانا امکان لري او ممکنه ده چې د ذهن لوستنې یا ذهن لوستلو په خطا هم اخته واوسئ. یعنې موږ یوه ذهني خطا لرو د ذهن لوستلو په نامه. په دې خطا کې معمولا خلک ذهن لولي. مثلا یو چا سره مخامخ کېږي، یو چا سره ګوري، یو چا سره ویني او وایي چې ښه دا کس به ما په اړه څه نظر لري، دا کس به ما په اړه څه فکر کوي، دا کس به داسې فکر کوي چې ډېر بد انسان یم، دا کس به داسې فکر کوي چې ډېر مردارخور انسان یم، دا کس به داسې فکر کوي چې زه ډېر نالایق یم، ټمبل یم، یا داسې فکر کوي چې ښه دې کس به ما په اړه څه فکر کوي چې زه ډېر هوښیار یم، زه ډېر جدي یم، زه ډېر پوهېږم، زه ډېرې پیسې لرم، زه ډېر ښایسته یم. په هر صورت چې دا ذهن لوستنه ده. اوس غواړم زه ووایم چې ورور، دا ذهن لوستنه په هیڅ صورت ګټه نه درته کوي. یعنې که د تا په اړه یو څوک فکر وکړي چې ته ډېر ګلالی یې، هېڅ ګټه نه درته کوي. که تا په اړه فکر وکړي چې ته ډېر هوښیار یې، بیا هم ګټه نه درته کوي. او که داسې فکر وکړي ته ډېر نادانه یې، ته ډېر ناپوهه یې، ته په هېڅ هم نه پوهېږې، نو بیا هم تاوان نه درته کوي. د خلکو فکر نه تا ته ګټه کوي نه تاوان. نو هیله مې دا ده چې ذهنونه د ذهن لوستل نور خوسې کړه. یو مورد دا ده. دویم دا چې که مقابل لوری زما په اړه ښه فکر کوي که بد، زه هغه نسم کنټرولولی، زه هغه ته نسم ویلی چې ورور ته داسې فکر مه کوه، یا وروره ته داسې فکر وکړه، ځکه چې زما دغه ډول فکر خوښیږي او په دغه ډول فکر ناراحته کېږم. هغه مقابل لوری زه نسم کنټرولولی. بنان موږ خلک نسو کنټرولولی. نو که خلک نسو کنټرولولی، ښه ده چې خپل ذهن کنټرول کړو. دریم مورد دا ده چې د ذهن لوستل ممکن نه دي. تاسو نسئ کولی چې ذهن ولولئ. تاسو څه پوهېږئ چې زما په ذهن کې څه ګرځي؟
تاسو څومره توانمندي لري یا توانایي لري چې هر انسان لولئ، هر چا سره په موټر کې مخامخ کېږي، هر چا سره په یوه اداره او په یوه سړک په سر یو چا ته مخامخ کېږي او هغه لولئ او لولئ او لولئ. څه پوهېږئ؟ څه کوی شئ؟ بنا دغه د قضاوت حس د ورور لرې کړه، دغه د قضاوت حس له منځه یوسه. بل مورد زما په نظر کومک کوی شي کنټرول ناشونه ده، یعنی په ټوله کې کنټرول سخت ده. موږ نسو کولی چې خلک کنټرول کړو، موږ نسو کولی چې خلک له خپل واګې کې راولو. نو خدا کوی شو چې خپل ذهن کنټرول کړو او یا حد اقل کوی شو دا چې خپل ځان سرزنش نه کړو. ښه مقابل سړي د ما په اړه داسې فکر وکړو که زه ډېر ښایسته نه یم او اوس وایم چې ښه زه په دې سر ووایم چې ښه زه ولې ښایسته نه یم. ښه ته څه کوې چې ښایسته نه یې اوس څه کوې؟ اول خپله د ښایست معیار چاته معلوم ده؟ ښایست اصلا څه ده؟ ته څه وخت یو چاته ښایسته ویلی سې؟ ته څه وخت یو چاته بدرنګه ویلی سې؟ څه وخت یو څه ښایسته دي، څه وخت یو څه بدرنګه دي. دا خپله یوه مورد ده او یوه مسله ده چې تاسو باید فکر پرې وکړئ، یو نظر پرې وکړئ، د خپله وسنجوئ، په دې اړه د خپله وسنجوئ. آیا دا چې زه بدرنګه یم یا ښایسته یم، زه اوس ځان سرزنش کوم، دا څه معنا ورکوي؟ دا څه ګټه کوی شي او یا څه زیان رسولی شي؟ څومره مهمه ده او څومره نه ده مهمه؟ دا خپله یوه مسله ده. بله مسله د دې په خوا کې چې ذهن لوستنه یو ذهني یا فکري خطا ده، په خوا کې اضطراب یا ټولنیزه ویره یا په ټوله کې ویره یا اضطراب یا وحشت زدگی یا پنیک اټک ټولې چې کله تاسو سره را ارزوئ اړوئ راړوئ د ټولو زیرمه د ټولو جرړې او ریښې ذهني خطاګانې دي. یعنی دغه مورد چې د دې په خوا کې چې دا د ذهن لوستنې خطا ده، په خوا کې دا د فاجعه جوړونې خطا هم ده، دا د کمال پرستۍ خطا هم ده، دا د پیشبینۍ خطا هم ده، دا نورې خطاګانې هم دي. مثلا تاسو دا مسله ډېره جدي کوئ، ښه یو څو نفره ته چې ورسره مخامخ کېږم ډېر مې وضعیت خرابوي کېږي، خو نو څه خیر نو څه کیسه ده، څه مسله ده چې ته ډېر وارخطا کېږي یا ډېر ناراحته کېږي؟ دا څه ستونزه لري؟ څه مسله لري؟ څه مشکل لري؟ یا مثلا غواړئ کمالګرایي وکړئ یا کمال پرستي وکړئ، تاسو غواړئ په هر صورت هر چیرته کامله، پوره، منظم، مرتب او سالم واوسئ. آیا امکان لري چې هر شی د پوره سي، کامل دي سي او په هغه اصطلاح چې یو چارچوب دې ورته جوړ سي؟ امکان لري چې ټول شیان سم سي؟ آیا موږ په همدې خاطر د دنیا ته راغلي چې ټول شیان جوړ کړو؟ یا همداسې نورې ځینې خطاګانې شته په دنیا کې په اصطلاح د انسانانو په ذهن کې چې هغه هم د دې لامل ګرځي چې موږ په یو ډول په یو شکل دغه حس یا دغه مسله پیدا کړو. زه په دې باور یم چې په ارامه خپله درملنه پیل کړه او ستونزه دې حل کړه. هر خطا یا هر اضطراب یا هر ذهني ناروغي چې وه حل کېږي او له منځه ځي، اما په دې صورت چې اقدام وکړي. خو ورور که احیانا پوښتنه لري او نور هم د دې مسلې شاربلو ته اړتیا وي، روانه اونۍ زموږ د خپرونې په کامنټ کې پرېږده، موږ به په راتلونکو خپرونو کې حتما پام ورته وکړو او مسله به نوره هم وشرحو. او تاسو هم که دوستانو پوښتنه لرئ یا کومه مسله درته ګونګوي یا د خپلې کومې اروایي مسلې په اړه غواړئ موږ سره خپله مسله شریکوئ، ضرور موږ ته په کامنټ کې پرېږدئ، موږ به په راتلونکو خپرونو کې ضرور تاسو سره جواب کړو. مننه.